ما بله ورځ چاته ویل ته په موټر باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم لیکلی و چا راته دلته ګرځېدي د نارې ولې مهاجر وباسي ما ورته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم خو ځینې لرې کړ ظالمه ته چې نارې وایې چې مهاجره ووځه د حبیب علیه السلام چې ته کلمه پر وایه خو دغه مهاجر دی ته چې د مهاجر په نامه زما سبد وړې ته چې پر کم نبي امتي یې د کم نبي د امتیت دعوه کوې هغه نبي مهاجر و وطن یې آزاد شو مکه مکرمه خو مکې مکرمې ته نه دی تللی ته وګوره د اسلام تاریخ د مدینې منورې انصارو د مهاجر سره کوم عمل بیا وکړي پسې واخیستل ویې شړله که یې کورونه ورنیمه یې کړل د امام صاحب نوم خو له ځانه سره مه یادوه د حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق د مبارکو اصحابانو نومان خو مه یادوه وشرمېږه دا ټول مهاجرین وه اسلام په هجرت راغلی دی د اسلام رهبران د اثره صدر دې ځای مهاجرین دي د حبیب علیه السلام صدر دې ځای پورې د دین څه مشران چې دي مهاجرین دي که څوک د مهاجر په نامه د مهاجره څه بد وړي د هجرت په نامه د مهاجره بد وړي دا مسلمان نه دی څوک چې وایي چې د هجرت په نامه د مهاجره بد وړي یو مسلمان نه دی موږ فخر کوو الحمدلله چې زموږ پلرونه مهاجرین وه زموږ مشران مهاجرین وه موږ د هجرت په کور کې لوی سوي یو په دې مو فخر دی که څوک د وطن پسې اخلي که څوک د ملک شړي که څوک دربدره کوي موږ په دین د اسلام په هر صفت باندې موږ فخر کوو رسول الله صلی مهاجر والحمدلله موږ مهاجرین ابو بکر صدیق هم مهاجر موږ مهاجرین یو امام ابو حنیفه صاحب مهاجر موږ مهاجرین یو امام بخاری مهاجر موږ مهاجرین یو رحمهم الله تعالی رحمتا واسعه مولایانو تم د دې ملک وایم په دې د علماو مغاړي بندي دي د دې ملک رهبران مشران قومي مشران علما ټول در دغه ظلم لاندې دي هر څوک چې پر دې ظلم خوله بندي هغه ټول در دې لاندې دي ټول سره ظالمان که د دې ملک علما دي پر دا ظلم یې خوله بنده کړې ده چې باچا په کم ظلم ظالم دي په هغه ظلم یې دغه ملا سره ظالم دي که د دې ملک یو حکمران دي یو د پارټي مشران دي چې باچاهان په کم ظلم ظالمان دي په هغه ظلم باندې دې سره ظالمان دي کم عذاب چې دغه باچا ته ورکول کېږي چې د خدای د امر مخالفت کوي د قرآن د امر مخالفت کوي د اسلام په نامه باندې خلک زیري هجرت الله را باندې فرض کړی دی دوی پر هغه زیري د خلکو هجرتونه ور خرابوي چې کم ظلم باچا کوي دغه ظلم د حکمران هر څوک چې پر دې ظلم خوله بندي هغه ورسره شریکان بلکې باید چې د ملک حکمرانان که پر اشتیاګو دي د پښتون خیر خواهان دي که پر اشتیاګو دي د مسلمان خیر خواهان دي پر دې ظلم خوله نه کې بنده بلکې ټول و دې ظلم ته په ظلم ووایي خلاصه د خبرې دا چې د شریعت د نگاه څخه دا لوی ظلم دی یو باچا د دې حق نه لري یو حکمران د دې حق نه لري خپل د قانون موافق دی و دې مهاجرو ته قانوني لار برابره کړي خو د ایستلو حق یو نه لري هر څوک چې پسې اخلي هغه به له ځانه سردا پرځوي چې تا خدای هم ناراضه کړي تا رسول الله صلی الله علیه وسلم ناراضه کړي دي ستا ځای به دوزخ هم وي ته به د حبیب علیه السلام د شفاعت امید هم نه ساتې تا د اسلام او د دین سره ظلم وکړي تا د مسلمانۍ په نامه باندې اسلام ته تاوان هم رسولی بیا دې نو نه دا حکمران وایي چې زه د مسلمانۍ دعویدار یم نه دې د ملک مشران وایي چې موږ د مسلمانۍ دعویداران یو که په دې مسئله باندې څوک سر نه وګرځي که مولا نه وګرځي هغه مولا دې بیا د حقانیت او د علمیت دعوه نه کوي دا مولا نه دی هسې په نامه مولا دی که خان و سردار و ملک و د قوم مشران سر نه پګرځي بیا دې د قوم د مشري دعویداري نه کوي دا نه د قوم مشران دي نه خانان دي نه ملکان دي دا هیڅ نه دي دا پالتو خلک دي د خدای حق دې در پښو لاندې کړی دي د بنده حق دې در پښو لاندې کړی دي یوه دې وملا قسمه چې نه دې دنیا ولا قسمه سول نه دې ولا آخرت سم او درته معافیږم نه چې ته معافي به راته وسي دا د بنده حق دی د دې معافېدل نشته نو خلاصه دا د دې ملک حکمرانان خاص کر د پښتنو پولیسو ته وایم مخکې مې هم ویلي د نږدې تاڼهدار ته وایم دا پولیسو ته وایم که د خدای بیریږي که د آخرت امید لري که د قبر د عذاب بیریږي که د دوزخ بیریږي که د حبیب علیه السلام د شفاعت امید لري که د روژه په رښتیا نیولې ده که د کلمه په رښتیا ویلې ده د مهاجر په نامه باندې به چاته ضرر نه رسوي پرېږده د ډپټي به تېرېږي خو د مهاجر په نامه به ضرر نه رسوي که دې ورسوي نو دا ټول شیان پر درواغو کړي دي بیا نو په رښتیاو باندې نه دي خلاصه خبره ده